ډیری جرمونه شتون لري چې په پایله کې خلک په دار ځړول کیږي یا په عمري قید محکوم کیږي. خو په نړۍ کې یو پیل هم و چې نه یوازې په اعدام محکوم شو بلکې په رسمي توګه اعدام هم شو. د مرډر میری په نوم یو پیژندل شوی. که تاسو د انګلیسي ورځپاڼې یا ادبیات لوستلی وي تاسو به د مرډر میری یو مضمون لوستلی وي. دا مضمون د همدې پیل د مرګ له سزا څخه اخیستل شوی دی. د میری په نوم دغه پیل په سرکس کې کار کاوه. هغه د خپل مهاوید د سر په غوڅولو تورن شوی و. مهاوید د پیلانو ساتونکي یا خدمت کوونکي ته وایي. دا د مهاوید د دندې دویمه ورځ وه. هغه یو بېکوره سړی و څوک چې د سپتمبر په 11 او 1914 کې د سرکس لخوا استخدام شوی و. د سبا ورځ په سرکس کې د پیل ننداره کېدله. مهاوید د پیل په سر ناست و. پیل په ننداره کې میلمه و او خلک یې د لیدو لپاره له لرې لرې راتلل. اوس چې کله سرکس پیل شو نوموړی پیل تر ټولو مخکې روان و. پیل د سرکس له حلقې نه بهر یوه هندواڼه ولیده. پیل هندواڼې ته سر ورښکته کولو کوشش کاوه. بې تجربې مهاوید یې د غوږ شاته په لښته ډېر سخت وواهه. په دې سره پیل په غوسه شو او مهاوید یې له خپلې ملا نه لاندې راوغورځاوه او د هغه سر یې په پښو کې وغورځاوه او ټوټه ټوټه یې کړ. د هغه وخت یوې ورځپاڼې دا پیښه د زړه دردونکې مقالې په بڼه انځور کړې. د ورځپاڼې په وینا د پیل غوسه لا سړه نه شوه. هغه خپل غاښونه د مهاوید په بدن کې کیندل چې له امله یې هغه سخت زب زب شو. وروسته پیل مهاوید په خپله خوله کې پورته کړ او په هغو لیدونکو باندې یې وغورځاوه چې د سرکس لیدو ته راغلي وو. د سرکس نندارچیانو او د سرکس اداره د دې صحنو ننداره کوله. د پیل په دې عمل نندارچیان ډېر په غوسه شول او سمدستي یې د پیل د وژلو غوښتنه پیل کړه. پیل د خپل ښکار له منځه وړلو وروسته آرام شو او هغه نور هیڅ چاته زیان نه دی رسولی. د دې پیښې خبر د اور په څیر خپور شو. د متحده ایالاتو د ایالت څو تلویزیونونو د ښارونو او ښارګوټو ادارې د سرکس نه منع کولو ګواښ وکړ. دغو کسانو ویل که په راتلونکي کې مرډري میری په سرکس کې شامل شي نو دوی به سرکس ته اجازه ورنه کړي. دا د سرکس د مالک لپاره یو ډېر اندېښمن حالت. دوی یوه هڅه کوله چې هیڅ تاوان ونه رسیږي مګر وضعیت په چټکۍ سره د لاس څخه وتلی و. د خلکو اداره کول د هغه له واک څخه بهر و. مجبور شو د سرکس مالک پریکړه وکړه چې پیل ته باید د مرګ سزا ورکړل شي. اوس ستونزه دا وه چې څنګه به هغه د مرګ په سزا محکوم شي. اکثره داسې قاعده ده چې د اعدام مجرم په دار ځړول کیږي. اوس که پیل ته رسۍ هم په غاړه کې واچو نو پیل به څوک پورته کړي. د 5 ټنه وزن درلود او د انسانانو لپاره یې پورته کول اسانه کار نه و. د سرکس مالک پریکړه وکړه چې هغه به په بل ښار کې د کرین په واسطه وځړول شي. پیل د اورګاډي په واسطه بل ښار ته ولېږدول شو چیرې چې هغه د ډېرو خلکو په شتون کې د کرین څخه وځړول شو. پیل د شاوخوا 25 کسانو د ګڼې ګوڼې په مخ کې اعدام شو. لومړی ځل چې هغه د کرین په واسطه پورته شو د هغه د ډېرو وزن له امله د کرین زنجیر مات شو چې له امله یې هغه ښکته ولوېد او د پښتیو هډوکي یې مات شول او سر یې ښکته شو چې له امله یې خلک په ویره کې شاوخوا ګرځېدل. دویم ځل یې د کرین په زنجیر سم مضبوط بند کړ او راځوړند یې کړو او دا تر هغه وخته پورې راځوړند و چې هغه مړ شو. د ویټرنري ډاکټر هم د پیل د مرګ د تایید لپاره شتون درلود. کله چې پیل تر مرګ وروسته له کرین څخه ښکته کړای شو ډاکټر یې بدن معاینه کړ. ډاکټر ولیدل چې د هغه د غاښ په شا کې یو زخم شتون درلود چې له امله یې هغه سخت درد. همدا لامل و چې مهاوید هغه د زخم برسېره په سختۍ سره وهلی و. کومو وهلو چې د هغه رنځ زیات کړ چې له امله یې هغه ټپي شو او ډېر غوسه. له همدې امله یې د هغه پر سر ناست مهاوید وژلی و.